نن د پای ورځ ده 14 د مارچ دی او زموږ ټول کلاس هم په همدې ته ځانګړی شوی چې پای څه ډول عدد دی. صحیح ده. موږ په ریاضي کې دوه خاص غیر ناطق اعداد لرو چې یو پای دی بل څوک دی ای دی. د پای قیمت کې تاسو ګورئ 3.1 هسې نقطه نقطه تر دغه رقمونو پورې هسې نور هم شته. صحیح ده. دا موږ ته مشخص دی. که دې کې تاسو وګورئ د دې څه معنا ده؟ د دې مفهوم دا تاریخ د پای دغه قیمت چې ورکړل شوی دی دا د پای د تاریخ نه مخکې هغه ورځ چې نړۍ کې لمانځل کېږي د هغې نه مخکې درې معنا درېیمې میاشتې درې پوره ده درېیمې میاشتې 14 تاریخ 1:09 دقیقو باندې دغه ورځ په ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي. درېیمې میاشتې 14 تاریخ 1:09 دقیقو باندې دغه ورځ په ټوله نړۍ کې څه کېږي لمانځل کېږي. د پای په نوم مشخص شوی ده. دغه ورځ اول ځل لپاره په 1988 میلادي کال کې په امریکا کې ولمانځل شو. په 1988 میلادي کال امریکا کې ولمانځل شو. صحیح شو. د پای دغه ورځ چې کوم د پای ډے د هغې نه وروسته بیا په نړۍ کې مروج شو. په همدې اساس باندې یو عالم په نامه د رودولف وین هغه د پای د جرمني نه په 14مه پېړۍ کې تېر شوی دی. هغه د پای قیمتونو د پیدا کولو لپاره چې غوښتل د پای د ارقام مشخص کړي خپل نیم عمر په دې کې تېر کړ. یوازې د خپل نیمایي عمر کې دا وتوانېده چې د پای اوسني 15 رقمونه دا پیدا کړي او کله چې مړ شو دغه 15 ارقام یې هغې ته د قبر په تخته باندې ولیکل. تر اوسه پورې د پای څومره رقمونه پېژندل شوي یا لاسته راغلي؟ تر اوسه پورې د پای 22 ټریلیون ارقام 22 ټریلیون ارقام دا پېژندل شوي یا ترلاسه شوي دي راغلي. سوپر کمپیوټر په کومک باندې سوپر کمپیوټر په کومک 22 ټریلیون ارقام. په 2010 کال کې جاپان هڅه وکړله هغه 20 دانې الکترون هارډ ډایسک یو ډیسکټاپ په کومک باندې یوازې وکولی شو چې 15 ټریلیونه د پای رقمونه پیدا کړي. صحیح ده. د پای په اړه باندې کوم ریکارډ چې جوړ شوی دی پخوانی ریکارډ د جاپان نه و. هغه چې یو جاپاني د پای 2,000 رقمونه څومره 2,000 ارقام دا په یاد زده کړو. د هغه نه وروسته په 2019 کې یو هندو 2,000 رقمونه د پای دا په یاد زده کړ او د پای په ورځ باندې ورته سترګه په یو توره ټوټه باندې وتړي راشي په 3 ساعتو کې دغه 2,000 ارقام چې دی دا ولولي د یو ریکارډ جوړ کړ. اوسنی ریکارډ دوی سره دی د هندوستان څخه دی. د پای عدد ولې دومره مهم دی؟ سیمال ډېر زیات دی ځکه مهم دی. یو په دې د پای عدد ته مختلفو علماو ډېر کار کړی. د پای قیمت اول ځل لپاره په ریاضي کې چې کوم د پای قیمت واضح شوی دی هغه د ریاضي په زړو کیسو حقایق چې کوم راغلي دي په هغې کې د پای قیمت دقیقاً څو دی 3 دی. پوره 3 ښودل شوی په زړو حقایقو کې. خو دا ولې درست نه دی؟ دا ځکه درست نه دی چې دا زړې کیسې دومره پخوانۍ وي چې دې لیکوال هم مشخص نه و. څنګه و؟ لیکوال هم مشخص نه و چا لیکلی دی. هغه نه وروسته بیا بابلیان راپاڅېدل هغې د پای قیمت مشخص کړ. هغې ورته وویل چې پای قیمت چې دی دا 3.1 پرته دی. بابلیان نه وروسته مصریان هم خاموشه پاتې نه شول. مصریانو د پای قیمت 4/3 وښوده. مصریانو دا د پای قیمت واضح کړ چې د پای قیمت دا دی. خو تر دغه وخته پورې د پای کوم قیمتونه او کوم مقدار چې واضح شوی د پای دپاره دا د کوم ریاضیکي میتود په اساس من ته نه و راغلی. نه کوم ریاضیکي عملي په اساس یا کوم ریاضیکي فرمول په اساس ترلاسه شوي دا بلکې یو فکري محصول یا مشاهدې په اساس څنګه شوي پیدا شوي وو. پوه شوې. دې نه وروسته اول ځل لپاره ارشمیدس وتوانېده چې د پای قیمت دا د یو ریاضیکي میتود په اساس ترلاسه کړي. ارشمیدس یو ریاضیکي عملیې نه وروسته څه وکړل؟ ویې ویل چې د پای اصلي قیمت چې دی دا د 3.10 څخه زیات دی او د 3.10 څخه کم دی. دا د ارشمیدس فرضیه دا خبره ارشمیدس ورته واضح کړه. چا وکړل؟ ارشمیدس. د نه وروسته سوچنس شو په نامه یو عالم چینایي و. ده هم یو نظر ورکړ او د کوم چې د پای دپاره کوم مقدار یا کوم ارقام پیدا کړي د پای د اوسني رقم تر 2 رقمه پورې د اشارې تر 2 خانې پورې درست دی. دا مقدار هم 3.11592 ترتیب باندې تر دغه تسلسله پورې. صحیح شو. د نه وروسته یو هندو عالم په نامه د مادوار
مادوال په نامه یو عالم هغه د پای مقدار د یو لیتنهي سلسلې په کومک باندې ترلاسه کړ. هغه وویل چې د پای قیمت یو لیتنهي سلسله پای پر څلور مساوي کېږي 1-1/3 جمع دي یکی پر 1/5 منفي دي 1/7 جمع دي نقطه نقطه یو سلسله لیتنهي اطراف په څلور کې ضرب کړل او دې نه چې یو کړل د پای قیمت لاسته راوړل. د مادوال وروسته ایساک نیوټن هم د پای قیمت څنګه واضح کړ. ایساک نیوټن د ریاضي کې یو داسې عالم تیر شوی چې ډېر په ساینس کې خصوصا فزیک کې ډېر کار کړی دی. هغه وویل چې ارګ ساین ایکس یو فارمول ورته وړاندې کړ چې دا مساوي کېږي ایکس جمع دی 1 ضرب د ایکس مکعب پر 2 ضرب 3 جمع دی 1 ضرب 3 ضرب x توان 15 پر 2 ضرب 4 ضرب 15 جمع دی 1 ضرب 3 ضرب 15 x توان 2 پر 2 ضرب 4 ضرب 6 ضرب 2. په دې ترتیب باندې دا کار چا وکړ؟ دا نیوټن دا کار وکړ. د دې فورمول په اساس باندې نیوټن د پای قیمتونو شکل ترلاسه کړ. 15 رقمونو پورې نیوټن تقریبا چې کار کړی و. د نیوټن نه وروسته نورو علماو هم پای کې ډېر کار کړی چې هغه یو شی دی ایلر دی. ایلر پوهېږي د ریاضي تر ټولو ځیرکه او دا ځان سره زر راخلی د ریاضي تر ټولو ځیرکه او هوښیار عالم چې دی هغه ایلر تېر شوی دی. ایلر د پای قیمت د زیټا تابع په کومک باندې د پای قیمت لاسته راوړ او هغه زه به هغې د یوه لنډه شرحه ولیکم. پای مربع پر 6 مساوي کېږي 1/2 مربع جمع دی 1/3 مربع جمع دی 1/4 مربع جمع دی نقطه جمع مساوي کېږي زیټا د چا د 2 توان څو د 2. دا کار چا وکړ؟ دا کار وکړ ایلر او دې تر څنګ یې ولیکل چې پای مربع پر 9 دا مساوي کېږي دغه دوه رابطو په اساس د پای قیمت لاسته راوړ 1/3 توان 4 جمع دی 1/4 توان 4 جمع دی نقطه ځکه یو جمع کېږي. ښه اول چې زیټا د چا د 4 دغه زیټا په کومک د زیټا توابع په کومک باندې ایلر هم د پای مقدار شکل دا ترلاسه کړ. صحیح شو. ښه د ایلر نه وروسته یو داسې عالم دی چې هندو عالم دی راموچن نیو راموچن په نامه یو عالم رامنوچن. که دغه کیسې نه خبر شي دا بیخي عجیبه دی. د مکتب نه ده لوستی او د پای لپاره یو ډېر ښایسته فورمول واضح کړي تر ټولو دقیق دی او تر ټولو غټ کار ده کړی دی پای کې. داسې به ویو چې د پای 18 ضرب 10 په توان د 6 د اشارې خلنو سره رقمونه چې کړي دا نیو راموچن چې دی دغه عالم ترلاسه کړي دراوړي. د یو فورمول واضح کوي چې یو پر پای دا مساوي کېږي 2 جذري 2 پر 2 پر څو پر 9.801 9.801 پر موږ ځان سره ولیکو ډېر مهم دی. سمیشن د چا د کا 0 نه تر 100 پورې تر لایتنهي پورې 0 نه تر 100 پورې تر لاندینۍ سره د 0 نه 4 کا فیکټوریل 4 چې شي کا فیکټوریل ضرب 0.3 جمع دی 2.9 کا فرق ډېر زبردسته فورمول د واضح کړی دی چا د نیو راموچن کا فیکټوریل په توان د 4 ضرب پر کا فیکټوریل په توان 4 ضرب 396 په توان د 4 کا. دا نیو راموچن فورمول دی. چا فورمول دی؟ نیو راموچن. دا د ډېر د په هند کې ډېر مشهور عالم تېر شوی. د چې د پای ارقام تقریبا 19 ضرب 10 په توان د
هغه پورې ده شپږ پورې دا رقمونه د فورمول په اساس نیوره میجرمنټ ته راوړي. صحیح شو. د دې نه وروسته د پای باره کې نور علماو کار کړی دی، بیا هغې نه سوپر کمپیوټر و، هغې نه استفاده وشو. اوس د خبره دا ده چې د دې استعمال چېرته دی پای چې دومره مهمه ده استعمالي چېرته. هلکان د پای استعمال پای چې دی په طب کې د سترګو په جوړښت کې سترګې جوړښت چې کوم ډاکټران مطالعه کوي هغه کې د پای نه استفاده کوي. د سترګو په جوړښت کې قوت لري. صحیح. همدې ترتیب باندې ساعت په فنډولم چې ورته کې ډیزاین کې د پای نه استفاده کېږي. د پایپونو کې د اوبو مقدار معلومول، د پایپ قطر معلومول، په دوی کې ریاضي کې څه کې استفاده کېږي. ریاضي کې چې دی د پای نه د کورو د کومې کورې چې د کورې استوانې دایرې د حجم مساحت او محیط پیدا کولو کې ترې استفاده کېږي. همدې ترتیب باندې په لوی جهازونو او بحرونو کې بحري بیړیو کې د موټرو کې د تیلو مقدار معلومول پای چې کې استعمالي. نو پای استعمال چې بیخي زیات دی. نن ورځ لپاره هیله لرم چې دغه موضوع یو څه نه څه ستاسو په ذهن خلاص شوی. که بیا هم څه پوښتنه وه کولی شئ. دا ټولې ډله یو څه ځان سره واخلئ، دې ته ریفیټ کړئ. صحیح ده.